د ملا هبت الله له فرمانه د یو چارواکي سرغړونه د اسلامي امارت د یو چارواکي له درغلۍ او شرمه ډکه کړنه رسوا شوه او د راشد خان د پرمختګ په اړه مهم خبر هم وړاندې کیږي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. لومړی خبر د اسلامي امارت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی چې ځان ته شیخ هم وایي د خپل یو مدیر بوست ته یې ځکه ارتقا ورکړې چې هغه ورته د دریمې ښځې د موندلو لپاره رایباري کړې ده. زاویې رسنۍ معلومات ترلاسه کړي چې ښاغلي حقانی د دې رایباري په بدل کې خپل دغه کارمند ته د یاد وزارت په ننګرهار ریاست کې دریم بوست یا امریت ورکړی دی. په راپور کې د اوس لپاره د دغه کارمند د نوم او د نجلۍ د کور په اړه د نورو جزئیاتو له څرګندولو ډډه شوې. له معلوماتو سره سم ښاغلي حقانی دغه دریم بوست یا امریت یاد کارمند ته د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د پریمانه پیسو په بدل کې د یوې نجلۍ د موندلو او د هغې د کورنۍ او عبدالحکیم حقانی ترمنځ د واده د جوړجاړي رول لوبولو په بدل کې د ډالۍ په توګه لاسلیک کړی دی. په دې کار سره عبدالحکیم حقانی د دې ادارې فساد ترسرولو ترڅنګ د خپل مشر ملا هبت الله له هغه فرمان څخه هم سرغړونه کړې چې د دویمې او دریمې ښځې د ودولو د منع په اړه یې ورکړی دی. عبدالحکیم حقانی د اسلامي امارت تر واکمنۍ وړاندې د پیښور په تاج آباد کې اوسېد او د کارخانو په مارکیټ کې د اسلامي امارت د چندو ټولولو مسؤل و. دویم خبر د کرکټ نړیوالې ټولنې لخوا د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر او ورو توپ اچونکي راشد خان یو بل ویاړ په خپل نوم کړ. هغه پر خپل ایکس او فیسبوک لیکلي د خدای شکر ادا کوم چې په کرکټ کې مې یو بل کارنامه هم ثبت کړه. موږ چې هر څه یو د ټاټوبي په نوم یو او هر پرمختګ مو د هیواد لپاره دی. خوشاله یم چې په شل اوریزو لوبو کې د نړۍ لومړی بالر شوم او 633 وکټې مې واخیستې. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.